احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک صرف دې لره جامې وباسي ډېر ښه دی که چېرې مړ نو دښمن زما په لاش خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي د بېوسۍ نامه د هغه یو غریب وپوښته د چا د سړک په حدود کې چې مکان راشي او درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان راشي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفرشاه درویش یم، د صوابۍ په علاقه موجود یم. د خپلې خوښې شاعر جاوید شاه درمان صاحب سره ناستې مو را جوړ کړی دی. ډېر خوشحاله هم یو چې دا مو ارمان و چې دغه ښکلې مازدیګر په شیشه باندې تاسو ته جاوید شاه درمان صاحب را مخې ته کړو او په کلونو بعد هغه ارمان پوره شو. نو خبرې به ورسره هم کوو، څه شعرونه به هم د دې نه تاسو لپاره ریکارډ کوو. استاد جي څنګه یې، ژوند څنګه روان دی؟ درویشه په خیر علي ګله ستړې مه شي. دلته انبار ته په راتلو ته هرکلی وایم او ستاسو کار زیار د ستاینې وړ دی. ډېره مننه چې تاسو زموږ خواته رالی. دا راته وایه استاد جي چې لکه تاسو خو اول شاعري کوله، بیا سوشل میډیا ته څنګه سوچ مو کو رالی؟ سټارټینګ نه ما شاعري کوله، ما به هسې ځان له خپله یو نیم ویډیو جوړوله. بیا خو چې مطلب د شاعرانو هغه د شعر هغه ذوق مې خلکو کې ولیدو نو د نیش په حساب و. نو ما دا وغوښتل چې ولې نه دا شعر خو یوه ښه خبره پکې شاعر کوي او هغه هم د دې پښتنو او د پښتو دپاره. نو ما دا ولې نه چې موږ دغه کار شروع کړو چې دا کم شاعران چې مطلب استعداد نه لري چې په شیشه باندې راشي نو ما هغوی پسې ځو او موږ به ترې دغه خپرونې ریکارډ کوو. نو بس دغه سوشل میډیا کار مې بیا شروع کړو سره. ډېر ښکلی سوچ مو وکړو. ګرانه خو به وه اول کې چې تلی نو ګرانه خو بالکل دا یو خدا ده که نه چې یو عام شاعري نو نه خو تاسو له ډېر په اسانه باندې ټایم ورکوي. بیا چې دا کم لږ مشهور شي نو بیا لږې ډېرې نخرې خو وي د هغوی که نه نو هغوی په هله اسانه باندې بیا ټایم هم نه ورکوي. خو دا ښه وه چې د شعر په دغه باندې زه خلکو پېژندلی وم. چاله چې به هم زه خپرونې له تلم نو چا راته تر اوسه پورې انکار نه دی کړی لږه یا نه کومه داسې عذر یې پیش کړی دی چې وخت نشته یا زه وزګار نه یم. دا به کتونکو ته هم ویل غواړي. دا راته ووایه مونږ هم ګرځو د مرکو پسې، تاسو هم ګرځئ. دا شی ګران دی او که نه دی؟ خلک خو وایي چې جوړه بس دی په ډالر جوړوي. دا ډېر ګران کار دی. دا وړو پیجونو خو ډالرې مالرې نه جوړېږي. دا خو هسې خبره ده چې د لکونو نه پالور واوړي نو بیا له هغې نه پس بیا دغه سلسله لږه ښه شروع شي. دا اوس چې دا تاسو ګرځئ نو دا خو تاسو د جیب نه لګوئ، خپل وخت خرابوئ، خپلې پیسې خرابوئ او لکه خپل پردي د نه کور کې نارضا چې دی ګرځي دا هغوی اکثر وایي دا په زولو پسې ګرځي. حالانکې دا د ټول نه نیک کار دا دی چې تاسو یو ښه خبر بل سړي ته ور ورسوئ. دې کې ډېر خلک داسې وي هغوی خپله مرکه هم نه شعر کوي که نه نو سړی خفه شي. څه ویل غواړئ په دې هکله؟ مطلب وایي چې نه زه نه کوم ریکارډینګ تو سره ریکارډینګ وکړي دومره لاړ شي زړه ستړی کړي خپله مرکه مخکې شعر کوي هم نه لایک او کمنټ خو نه. دا خو په کار ده کو سوشل میډیا کې یو شاعر په فیسبوک کې دی یا یوټیوب کې وي په کار ده چې تاسو کومه خپرونه ریکارډ کړئ د هغوی نه نو دا خو د هغوی حق جوړېږي چې شعر یې کړي. اکثر داسې کسان وي چې هغوی سر خپې کوي نو زه ورته وایم ته ورشه دا شناختی کارډ یو څه د دې نه فوټوسټیټ تا ته څوک فري نه وباسي، هغه هم په پیسو به درته وباسي. 10 روپۍ به ورکوې خو هغه پیسې به درنه اخلي. مونږ مفت رالو تا پسې دومره خرچه مو وکړه، کرایه مو لګولې او ته نهرې کوې نو سړی خفه شي. نه په کار د ټولو ملګرو له چې دغه کښې خو داسې چل دی چې زما ګورې ټول اکاونټونه مونیټایز دي. زه ګورې دا نه شم شیر کولی ښه زه درته په سر باندې وامه درویشه خبره نه ده. او نور ملګرو له په کار دی چې سوشل میډیا کې څوک نشته په کار دی چې خپلې خپرونې شیر کړي نورو ملګرو سره. زما مطلب دا چې لکه سپورټ پکار دی. بالکل پکار دی سپورټ. ښه زه یوازې نه چې داسې نور ملګري نه بالکل داسې خدمت کوي چې سپورټ کول پکار دی. بالکل لازم پکار دی چې سپورټ کړي ټول پښتنو له پکار دي. زمونږ اصل مسله دا ده چې زمونږ د خلکو ترجیحات بیا لږ بدل دي. دی بوډاګي ته خوشحالېږي، بختي رحمان ته خوشحالېږي، بیا د علي شاه مور ته خوشحالېږي. نو دا ښه څیزونه زمونږ اکثریت چې کم دي نه ډېر کم کتی شي. نو زه دې خلکو ته خواست کوم که تاسو یو څیز ګورئ نه کم از کم د خپلې برخې کتل وکئ پکې لایک یې کوئ او شیر یې کوئ نو دغه بس کم از کم هغه ښه کار کې خپله حصه اچول دي. لکه بالکل جي ښه کتونکي په انتظار دي شعرونه را سره شریک. زه ورته دغه یو څو شعرونه ووایم او تاسو ته ما ووایي چې زه پروګرام لم روان یم ناوخته کېږي را باندې چې ښه نه کوي چې ما سره دې روانه ده دغې
ښه نه کوي چې ما سره د ورانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې ډېر ښه دی او زړه ښکته پورته مه کوه زما به شي ته ښه زړه ښکته پورته مه کوه زما به شي ته ښه خبره مې د خدای سره روانه ده دغې یوازې به ستومانه شي لاس ونیسه زما یوازې د ژوند لاره بلا ګرانه ده دغې تا بیا ووایه یوازې به ستومانه شي لاس ونیسه زما یوازې د ژوند لاره بلا ګرانه ده دغې ډېر ښه دی کمره هم کتابونه بې ترتیبه دي راځه او تڼۍ مې هم پرېوتې له ګرېوانه ده دغې او خبره چې نن سپینه شي لاس کې ده په قرآن چې پاتې له درمان نه ده کستانه ده دغې ډېر او په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي ښه په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي بلکل او هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا ډېر ښه دی زه خبر شوی یم هغه سړی روجې هم نیسي هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې ده زه خبر شوی یم هغه سړی روجې هم نیسي ډېر ښه دی او هم شراب دی خوله کې هم ترېنه توبې وباسي ښه او داسې څوک نشته چې دا شیخ له میکه دی وباسي ښه احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک صرف دی لره جامې وباسي ډېر ښه دی که چرې مړم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ که چېرې مړ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي ښه که چېرې او مړ نو دښمن زما په لاش خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي ډېر ښه او دغه اخري او څو شعرونه ته وامه چې هر سړی پړ دی په خپل وس راشه ښه مطلب مې دا دی چې واپس راشه هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه او زما د خولې په خندا مه تېروځه دننه ټول یم تس نس راشه ډېر ښه او دی تا یادوم خو راته نه یادېږي ښه بیخي مازغه مې دي ګنګس راشه ډېر ښه دی او دغه یو دوه شعرونه نور درته وامه چې لالي ته رسېدلی مې پر یاد دی او که نه دی ښه زما په شان په ما پسې برباد دی او که نه دی ډېر ښه دی زما په نوم سم شاته راګوري او که نه ها، زما په نوم سم کلي کې یاد دی او که نه دی ډېر ښه دی ډېر ښه دی. ډېره مهرباني. ډیره زیاته مننه چې دومره قیمتي ټایم مو راکړو. ګرانو کتونکو جاوید شاه درمان صاحب دغه ښکلي شعرونه دغه خبرې تاسو واورېدې. ویډیو مخکې شیر کړئ. په دې سره موږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.